سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته د کشمیر خونړۍ پیکا هندي استازي کابل کې د اسلامي امارت سره د سیمې پر تحولاتو خبرې وکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د څانګې عمومي رئیس انداد پرکاش د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سره قطر ته د هغه له تګ وړاندې په کابل کې لیدلې او د دوه اړخیزو سیاسي، سوداګریزو، ټرانزیټي اړیکو او د سیمې وروستیو تحولاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ناستې پر مهال متکي د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه موجود دي. نوموړي هندي پانګوالو ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان له نویو اقتصادي فرصتونو څخه ګټه واخلي. ښاغلي متکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په رامنځته کولو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې هندوستان د افغان سوداګرو، ناروغانو او محصلانو لپاره د ویزو د ورکړې بهیر بیرته عادي حالت ته راولي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي آنند پرکاش ژمنه کړې چې هندوستان به له افغانستان سره خپلې مرستې روانې وساتي. نوموړي د ځینو زیربنایي پروژو د بیا پیل خبره کړې چې لا تیرو کالونو راهیسې ځنډېدلې وې او وایي نوی ډیلای غواړي په نویو پروژو کې هم پانګونه وکړي. د آنند پرکاش دغه سفر د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر وروستي برید له ترینګلو اړیکو سره هم مهاله دی. هندوستان په دغه برید کې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ښکلې ګڼي او له اسلام آباد سره د اوبو تړون لغوه کړی او د اتارې او واګې لارې د سوداګرۍ پر مخ تړل شوي دي. پاکستان وایي چې دوی د هند هر ډول احتمالي برید پر وړاندې چمتووالی لري.